السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیرو ملګرو دغه پوښتنه کوله چې موږ په باینانس کې اکاونټ څنګه جوړو. ټیک شوله. نو نن تاسو ته په باینانس کې د اکاونټ جوړولو طریقه ښیم، ځکه چې د ټریډینګ نه مخکې د کوینز د اخیستو خرڅولو نه مخکې تاسو ته ضروري ده چې تاسو ځان ته یو اکاونټ چې دی هغه جوړ کړئ په باینانس کې. ټیک شوله. تاسو چې کله هم باینانس اکاونټ اوپن کړئ نو تاسو ته به داسې یو فیس راشي، تاسو ته به داسې یو پیج چې دی هغه شو شي. ټیک شوه. باینانس اکاونټ چې دی دا به تاسو چې جوړوئ نو دغه لپاره ایپ پکار دی. د باینانس ایپ چې دی تاسو په اسانه باندې د پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شئ. ټیک ده. نو کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي، تاسو ته به داسې یو پیج شو شي. ټیک ده. دلته یې لیکلي دي ساین ان او ساین اپ او ساین ان لیکلی دی. ټیک شوله. نو که چېرې ستاسو الریډي اکاونټ وي نو تاسو به ساین ان کوئ. ټیک شوله. او که تاسو نوی جوړول غواړئ نو تاسو به ساین اپ کوئ. ټیک شوله. دا ساین اپ او ساین ان چې کوم اپشن دی دا به تاسو کلیک کړئ. ټیک ده. او تاسو ته به داسې یو پیج چې دی هغه راشي. ټیک شوله. اوس که چېرې ستاسو اکاونټ چې دی هغه وي نو دلته به تاسو هغه اکاونټ نیم ورکئ، سوري ایمیل به د هغې ورکئ او بیا به نیکسټ ووهئ نو هغه به ډایرکټ کولی شي. ټیک شوه. خو موږ اوس نوی اکاونټ چې دی هغه جوړول غواړو. ټیک ده. نو موږ به داسې وکړو چې دلته د کریټ اپشن یو کریټ ا باینانس اکاونټ دا اپشن دی پکې، دا به تاسو کلیک کړئ. کریټ ا باینانس اکاونټ. ټیک ده. چې کله تاسو دا کلیک کړئ نو تاسو ته به داسې یو فیس چې دی هغه به راشي. ټیک ده. دلته به تاسو اوس څه کوئ، دلته به تاسو خپل ایمیل چې دی یا فون نمبر چې کوم دی هغه به تاسو دلته ورکړئ. ټیک شوله. بره یې لیکلي دي ویلکم ټو باینانس. ټیک ده. دلته به تاسو چې دی هغه ایمیل چې دی هغه به ورکړئ. ټیک شوله. او د چې کوم څومره ټرمز اینډ کنډیشن دي هغه به تاسو هغې سره به تاسو ایګري شئ. کنټینیو ویت ګوګل هم تاسو کولی شئ. ټیک ده. نو کنټینیو ویت ګوګل کوئ او که نه تاسو دلته ډایرکټ فون نمبر یا ایمیل ورکول غواړئ. ټیک ده. نو زه دلته داسې کوم چې زه کنټینیو ویت ګوګل کوم. نو کنټینیو ویت ګوګل چې تاسو کلیک کړئ نو بیا به تاسو ته دا ټول ستاسو چې څومره اکاونټس دي هغه به راشي. زه په دې اکاونټ باندې په دې ګوګل اکاونټ باندې جوړول غواړم. ټیک شوله. دا ستاسو جیمیل دی. اوس جیمیل به تاسو څنګه جوړوئ، که چېرې ستاسو جیمیل نه وي نو تاسو ډېر په اسانه باندې جیمیل هم جوړولی شئ. هغه به تاسو ته به زه ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم، یا تاسو بره په آی بټن باندې هم کلیک کولی شئ او دغه ځای نه تاسو دغه ویډیو کتلی شئ او په دغه طریقه باندې تاسو ځان ته جیمیل اکاونټ چې دی هغه جوړولی شئ چې په هغې باندې بیا پلی سټور او نوټس ډېر ایپس چې دی په هغې باندې چلیږي، یوټیوب، پلی سټور او دغه شان نور ډېر ایپس. ټیک ده. دلته چې کله تاسو دغه کلیک کوئ نو پرایویسي اینډ ټرمز به راشي. دا به دغه شان ته که دا کلیک نه وي نو دا به تاسو کلیک کوئ. ټیک ده. مطلب ټیک پکې ده. ټیک ده چې زه ایګري یم د باینانس د ټرم اینډ کنډیشن سره، او بیا په نیکسټ باندې تاسو کلیک کوئ. ټیک شوله. چې نیکسټ تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به بل یو پیج چې دی هغه راشي او تاسو ته به دلته لیکلي چې ویلکم ابورډ ډو یو هیو ان انوایټرز. وایي که چېرې ستاسو یو انوایټرز وي نو هغه به تاسو دلته یس وکئ، که نه وي نو بس نو به دغه کوئ. ټیک شوله. تاسو سره یو ریفرل کوډ وي. ټیک ده. نو هغه به تاسو که یس تاسو کلیک کړو نو بیا به دلته هغه ریفرل کوډ چې دی هغه ورکوئ. ټیک ده. تاسو به یس وکئ. ټیک ده. په دغه کې به زما چې کوم ریفرل کوډ دی نو دغه ریفرل کوډ به تاسو ورکوئ. نو د دغې فایده به تاسو ته دا وي چې تاسو ته به تقریبا د $100 پورې فری چې دی هغه تاسو ته میلاو شي. ټیک ده. نو زما ریفرل کوډ چې دی هغه ضرور استعمال کړئ. نیکسټ به تاسو کلیک کړئ. چې نیکسټ تاسو کلیک کړئ دلته نو تاسو ته به یو بل پیج چې دی هغه راشي. ټیک شه. دا تاسو کتلی شئ. بره لیکلي دي لیټس ګیټ یو ویریفایډ. د ویریفیکیشن لپاره به بیا تاسو دلته 3 اپشنز دي. 3 اپشن تاسو کتلی شئ. یو د نیشنل آی ډي کارډ، یو پاسپورټ او ډرایور لایسنس. ټیک ده. که تاسو سره پاسپورټ وي، که تاسو سره آی ډي کارډ وي نو ټول نه ښه طریقه دا ده چې آی ډي کارډ تاسو نیشنل آی ډي کارډ تاسو استعمال کړئ، یعنې ستاسو چې کوم شناختی کارډ دی په دغې باندې تاسو په اسانه باندې جوړولی شئ. ټیک شوه. ریسیډنس چې کوم وي دغه به تاسو دلته پاکستان دغه کوئ. الریډي به ستاسو وي هم دلته به هم پاکستان وي. ټیک شوله. او دلته دا نیشنل آی ډي چې کوم ده دا به تاسو ورکوئ. ټیک ده. په دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ د نیشنل آی ډي باندې او دا ریکمنډ هم ده. ټیک شوله. باینانس والا هم تاته دا وایي چې ته په نیشنل آی ډي کارډ باندې دا ته جوړ کړه، یعنې په CNAC باندې ته جوړ کړه. ټیک ده. نو دلته به تاسو د کنټینیو دا کوم اپشن چې دی دا په دې به تاسو کلیک کوئ. دلته به تاسو ډاکومنټ ویریفیکیشن یو اپشن راشي. اوس ټیک پکچر او اپلوډ پکچر
نو دوه اپشن تاله درکوي چې ته ډایرکټ د ستا چې کوم CNIC دی د هغې نه دغه واخله شناختی کارت نه تصویر واخله او که نه تا سره په دې کې موجود وي نو هغه د ګیلري نه راواخله او دلته یې دغه که خو زه ډایرکټ زه داسې کوم چې ټیک ا پکچر دې دغه باندې کلیک کوم او دلته د کنټینیو اپشن دی دا کنټینیو اپشن به تاسو کلیک کوئ ټیک ده. رومبه به فرنٹ سایز سکین کوي او بیا چې کوم بیک سایډ دی نو هغه به تاسو سکین کوي ټیک شوله. نو دلته به تاسو د ټیک اپشن به تاسو ته راشي چې کله دا تاسو سکین کو نو دلته بس تاسو د لایونیس چې کوم چک دی نو هغه به غواړي دوی یعنی دلته تاسو که وګورئ کنټینیو دا چې کوم اپشن دی دا به تاسو کلیک کوئ او دلته به تاسو ته وایي چې تاسو هیډ چې دی که نه هغه شیک کوي داسې Blink your eyes. تاسو ته وایي سترګې وړه کوئ Good. ټیک ده. Nod your head. بیا تاسو ته داسې چې دا سټ داسې کوي ټیک شول. نو دا چې کوم د باینانس د سایډ نه تاسو څه ویل څه وایي که نه هماغه شانته به تاسو کوئ نو هله بس تاسو د چې کوم باینانس اکاونټ دی نو دغه به ویریفای کیږي ټیک شوله. کله چې تاسو د لایونیس چک وشي ټیک شوله نو دغې نه پس به تاسو ته د کنفرم انفارمیشن راشي ټیک ده. دلته نیشنلټي تاسو ته پاکستان شو کړي ټیک ده. که دلته بل ملک ورکړی وي تاسو به پاکستان دلته سلیکټ کړئ ټیک شوله. بیا لیګل نیم چې دی عمیر ټیک شو. میډل نیم که تاسو یې هغه به ورکړئ خان چې دی الریډي ورکړی دی ټیک شوله. لاست نیم چې کوم دی ډیټ اف برث به تاسو دلته ټیک کړئ 3/5/2001. باینانس په خپله باندې ستاسو د کارډ نه کله چې ستاسو کارډ چې دی هغه سکین کو نو د هغې نه ټول انفارمیشن چې دی هغه واخیستل ټیک شوله. سټي چې دی دوی غلط لیکلی دی ټیک ده. سټي ملتان نه ده بلکې مردان ده ټیک شوله. نو بل دلته به موږ مردان کو ده ټیک ده. او دلته چې کوم پوسټ کوډ دی پوسټل کوډ دی نو دا به هم چینج کو دا راځي 2300 تاسو به خپل ځای هغه وګورئ او هغه به دلته به سلیکټ کړئ ټیک شوله. نو دغه ټول انفارمیشن ریزیډنشل ایډریس چې کوم دی کوم دا تاسو پته ده ایډریس چې کوم دی نو دغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ ټیک شوله. تاسو دلته پوټ کړئ ټیک ده. او د هغې نه پس به چې دی تاسو دلته بیا د کنټینیو اپشن دی کله چې تاسو دا کنټینیو اپشن کلیک کړئ نو تاسو ته به انډر ریویو پیج چې دی هغه به شو شي تاسو ته به راشي انډر ریویو چې ستا د اکاونټ په ریویو کې دی. په 30 منټ کې به تاسو د ویریفیکیشن وشي. ټول کوینز دي په کوم کې به چې موږ ټریډینګ کوو ټیک شوله. په کوم کې به چې موږ کوینز ځان لپاره اخلو دا ټول کوینز دي دا موږ اخلو دا بیا موږ په خرڅو به او په دغې باندې بیا موږ ارنینګ کوو ټیک شوله. همدغه کوینز دي BNB دا بیټکوین دی ایتیریم دی ټیک شوله. دا ZRP دا ډوګي یا څوک ته ډوجي وایي سولانا ده ټیک ده. ټولو نه چې کوم ښه کوین دی نو هغه بیټکوین دی ټیک شوله. نن سبا تاسو ګورئ 9448 کې دا چلیږي اوس ټیک کوم کوین چې تاسو اخیستل غواړئ هغه کوین به تاسو کلیک کړئ ټیک شوله. زه فار ایگزامپل BNB اخیستل غواړم ټیک ده. نو دا کوین به تاسو کلیک کړئ او دلته د بای کم اپشن دی لاندې نو دا به تاسو کلیک کړئ او تاسو ته به داسې چې پیج چې دی هغه به راشي تاسو ته به داسې یو پیج چې دی هغه به شو شي. تاسو بل ته رومبې چې دی دا چې کوم مارکیټ دی په دې مارکیټ باندې به تاسو کلیک کړئ ټیک ده. مارکیټ به دلته تاسو راولئ او بیا به دلته تاسو دغه اماونټ خپل ورکړئ څومره اماونټ چې تاسو اخیستل غواړئ. $15 اخیستل غواړئ د هر څو چې اخیستل غواړئ د $6 اخیستل غواړئ او بیا به د هغې نه پس چې دی دا بای BNB به تاسو کلیک کړئ نو تاسو به دغه کوینز چې کوم دی دا به تاسو د $6 واخلئ صحیح شوله. نو دغه طریقه ده په ډیټیل سره ما په دې باندې نور ویډیوز هم کړي دي هغه تاسو کتلی شئ په دې چې کوم زموږ د پلی لیسټ دا ټول کورس تاسو دلته کتلی شئ او زده کړه دې نه کولی شئ او په دې باندې تاسو ارنینګ کولی شئ ټیک شوله. ډېره زیاته مننه. ویډیو سره ضرور لایک کړئ. چینل چون کې نوی دی نو ضرور سره سبسکرایب کړئ او زه ګورم ماشاءالله ښه ریسپانس چې دی هغه را روان دی. ضرور سره چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن چې کوم دی دا ضرور ووهئ ځکه چې کله هم تاسو ته نوي ویډیو موږ په دې باندې اپلوډ کړو چې هغه تاسو ته ضرور میلاو شي هغه تاسو ته بر وخت چې دی هغه میلاو شي. نو دغې لپاره تاسو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.